دیوشي سلامونه لیدونکو ستړي مشه جوړ بخیر په دې هیله چې صحتمند به یاستئ زموږ ځانګړي خپرونې ته مو هرکلی او په خپرونه کې زما سره د کرکټ ځوان ستوری الله محمد غضنفر هغه څوک چې په دې وروستیو کې د ملي لوبو سربیره د هند غوره لیګ لوبو ته لار پیدا کړې او تازه دا ده چې د کابل په غوره لیګ سیالیو کې د کابل زلمیو د لوبډلې حصه د یو دې لوبډلې سره لوبیږي لنډې خبرې به ورسره ولرم په دې هیله چې تاسو ممالتیا وکړئ غضنفر صاحب ستړي مشه مننه اول سر کې تاسو سلامونه ټولو لیدونکو مینوالو ته نیک هیلې او احترامات وړاندې کوم مننه کور ودان مخکې له دې چې د آی پی ایل سیالیو ته ولاړ شو مرکه به هم ډیره شارټ وي لنډه به وي د کابل غوره لیګ په سیالیو راته وغږېږه د کابل زلمیو حصه او نن دې ډیره په زړه پورې توپ اچونه او ډګر ساتنه ترسره کړله هو یقینا کې پی ایل یو ډېر ښه ټورنمنټ د ځوانانو لپاره د نوي استعدادو د شو کولو لپاره چې هغه باید خلکو ته پته ولګېږي چې افغانستان کې کوم نوی استعداد هغه د سکرین په مخ باندې راسي نو نن ډېر ښه میچ وسو او ډېر ټف میچ وسو نو ډېر ښه فیلډینګ وسو د موږ له طرفه او میچ هم موږ وګاټو بالینګ او بیټینګ تر څنګ نو دا ټورنمنټ اوسه پورې ښه روان ده انشاءالله د موږ ټیم هم ښه روان ده دواړو میچ هم کړی دواړه هم ګټلې او انشاءالله امیدوار یو دا ټورنمنټ به موږ ګټو صحیح د آی پی ایل په سیالیو به هم تم شو تازه مو آی پی ایل ته لار پیدا کړه په ټوله کې که څه هم په د لوبېدنې فرصت مو ترلاسه نه کړ خو په دې به یې تم شو چې هغلته تمرینات ستاسو لپاره هغلته تجربې ستاسو لپاره څومره مؤثرې وي څومره ګټورې وي او څومره ښې تمامې شوې آی پی ایل خو د دنیا د انډیا نه بلکې د دنیا یو غټ لیګ ده اور آی پی ایل کې هغه کوم ایکسپیرینس پلیران ایکسپیرینس کوچز ټول هلته راځي نو ما لپاره یو غټه تجربه وه او غټې تجربې مې ترلاسه کړې نو هغه د کانفیډنس یا د هغه لیول مې ډېر ښه ورسره نو هغه هلته چې څوک پاتې سي نو هلته کوم پلانینګ چې ورکوي هغه باندې هغه مطابق لاړ سي نو انشاءالله په کرکټ کې به ډېر زیات چینجز راځي او زه ډېر خوشحاله یم چې هلته نورو سینیر لوبغاړو سره ما ولیدل هلته پاتې شوم د هغو نه مې هغه کوم ایکسپیرینس واخیسته نو انشاءالله په آینده کې به ښه ګټه ځینې اخلم او زر کوم شی چې ویني کوم شی چې دوی کې کمی هغه باید زر دی په ځان کې داخل کې مسل زبان دی عملی کې نو افغانستان کې ماشاءالله موسم هم اوس ښه ده او ټورنمنټونه هم ښه دي دلته هم ښه ایکسپیرینس اخلو ما سره نیشنل پلیران دي کیمپونه هم روان دي د انډیا کوم ایکسپیرینس نورو هیوادو نو که چېرته هم ښه پلیر څوک ځان جوړول غواړي نو هغه کیم یا ټورنمنټ تلل او هلته پوره د کوم سهولت چې دی هغه نه ښه استفاده کول پکار دی ګوډ لک ډېره زیاته مننه کور ودان مننه ژوندی اوسئ ټول مننه